السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره یو ډیره عبرتناک واقعیا شریکوم چې یو ښځه خپل قصه کوي چې څنګه او په کومه طریقه باندې ورسره یو سبزي خرڅونکي سړي غلط او ناروا کار وکړو. که غواړئ چې په مکمل واقعیا باندې پوه شئ او د دې عبرتناکې قصې نه ځان خبر کړئ او د ښځې خبرې واورئ، نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې له دې دردونکي واقعیت نه خبر شئ. دوستانو، الله تعالی پردي سړي او پردی ښځې د یو بل لپاره نامحرم پیدا کړي دي. دوی ته هیڅکله هم جایز نه دی چې یو بل سره ګپ شپ ولګوي، ځکه چې شیطان هر وخت د داسې انسانانو په ذهن سور وي او ناروا کارونو ته یې راکاږي. په ځینې علاقو کې داسې هم وي چې سبزی والا یا کباړ والا او یا نور سامان خرڅونکو نه د علاقې ښځې پردې نه کوي. همدغسې یو واقعه چې په یو علاقه کې د یو کوڅې په ګوټ باندې د سبزۍ دوکانو د کلي ټولو ښځو او سړو به د همدې دوکان نه سبزي وړله. په دې کې څه ښځې داسې هم وي چې دې سبزۍ والا سره به یې ښه ګپ شپ هم لګولو او سبزۍ والا هم د هغوی د طبیعت مطابق ورسره کله کله ګپ لګولو. په دې کې یو ښځه وه چې د هغې خاوند په دوبۍ کې او هر وخت به یې د دې سبزۍ والا نه سبزي وړله او د ده خواته به راتله او ګپ شپ به یې ورسره هم لګولو. سبزۍ والا به هم د موقع نه فایده اوچتوله او دغه ښځه چې ډېره ښایسته وه ګپ شپ به یې ورسره هم لګولو. یوه ورځ چې د دغه ښځې او سړي په ذهن باندې شیطان سورو او خبره تر ډېره حده لرې تللې وه، په دغه ورځ چې دوی یو بل ته مخامخ شول نو د یو بل نه یې د بدکارۍ غوښتنې وکړې. دواړو یو بل سره دا خبره ومنله او د دوکان شاته په وړه غوندې کمره کې دوی غلط کار وکړو او ښځه هم په خپله مخه لاړه. د هغې نه وروسته بیا ښځه عادت شوه او تر ډېره حده یې د خپل عزت او د خپلې کورنۍ د عزت جنازه وویسته. دوستانو، داسې یو نه څو واقعیات شوي دي چې ښځې په مختلفو طریقو بېلارې شوي او د خپلې کورنۍ د عزت جنازه یې ایستې ده. کیدای شي زما خبرې په ډیرو خلکو باندې ترخې لګېدلې وي، خو دا یو حقیقت دی چې تر څو پورې د ښځو په پردې باندې نظر ونه ساتل شي او هغوی په بې پردګۍ حالت کې بازارونو ته وځي، نو ضرور به داسې حالات او واقعیات راپېښېږي. دوستانو، د ویډیو د کتلو مو ډېره زیاته مننه کوم. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپل نظر را سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.